دیدار سوزه یم. نن د صحت په حواله په یو ډېره مهمه موضوع خبرې کوم. دا موضوع چې څومره مهمه ده نو دومره نظر انداز کړی شوې ده زموږ په ټولنه کې. اکثر خلک دا شکایت کوي چې یاره په پنجو درد یا د خپو په تلي باندې دردونه یا په پونده یا بر رازو پړکي پورې ایون دا چې د زنګونه پورې دردونو شکایت کوي. ډاکټرانو له ځي مختلف قسمه ټسټونه کېږي، مختلفې دواګانې لیکلی کېږي، خو د زیاتره خلکو افاقه نه کېږي. خو ډاکټر به ورته یو به ورته هم زما نشي خیال چې چا ورته ویلي چې یاره ته کار څه کوې او په هزار څه په خپو کوې. زمونږ د صحت په حواله که مونږ خبره کوو یا زمونږ په پوسچر کې د ټول نه لوی کردار چې دی هغه زمونږ د پیزارو دی چې مونږ څه نمونه پیزار په خپو کوو او په کوم وخت کې په خپو کوو. عموما زمونږ خلک ذمېدار دي، هغو ته د دې خبرې احساس نه چې کار لځي یا قدم وهنې لځي یا غر ته خیږي یا نور څه کارونه کوي نو که چپلې په خپوی په هغې کې ځي که څپلې په خپوی په هغې کې ځي او ایون دا که د کار بوټانې دنګ پوندو والا په هغې کې ځي نو دغه یوه لویه وجه ده چې لکه د دې تلو دردونه یا د پنجې یا د پوره خپې دردونه دا یوه لویه وجه ده. اکثر مونږ لکه داسې کار په کار دی مونږ له چې کله مونږ ګرځو نو د هغې دپاره واکینګ شوز دي په کار ده چې مونږ هغه وپېژنو چې واکینګ شوز څه دي. اکثر خلک وایي چې یاره سپورټس شوز واکینګ شوز دي. نو سپورټس شوز چې دي هغه صرف د لوبو دپاره دي او واکینګ شوز چې هغه لږ جدا ډیزاین شوي د ګرځېدو دپاره یا د منډې دپاره په هغې کې مخې ته سوري د هغو چې هغه سپکي د تلي فلیټي نیغي او مخې ته پکې سوري نه کله چې مونږ لکه ګرځو نو زمونږ خپه نه خوله کېږي او دغه شانتې خپه زمونږ صحتمند دی. د دې سره لکه بیا دا ده چې ډېر خلک اکثر دا چې خپه خوله کوي نه د چا چې خپه خوله کوي نه خصوصا هغو له خو بیا ډېر زیات دا واکینګ شوز په کار دي چې لکه په دې کې خپو ته هوا ځي او نه خوله کېږي او دغه شانتې خپه د بیمارو نه بچي. د دې سره سره ځینې خلک داسې چې لکه د هغو پیدایشي فلیټ فوټ ورته مونږ وایو یا د خپې دا کنډولی چې ورته مونږ پښتو کې وایو یا د تلی چې داسې هواري په دې کې هغه کرو یا آرچ نه هغه کوږوالی پکې نه قدرتي نو دغې خلکو دپاره بیا په دې واکینګ شوز کې خصوصي بوټانې د هغو په خپه چونکې هغه خپه داسې نه لګي څنګه چې په کاري نو اکثر په پونده یا په پنجه یا بره زور راځي او دغې وجه نه د هغو په خپو باندې درد نو په دې کې لکه واکینګ شوز کې داسې بوټان شته چې په هغې کې دوی آرچ جوړ کړی دننه په بوټ کې نو خپه چې د هغه داسې ورشي چې د زور چې دی که نه هغه د خپې هغه ټول تقسیم شي لکه په پنجه او په پونده او په نوره خپه یو شان تقسیم شي نو دغه شانتې خپه درد هم نه کوي یا که تلی درد کوي یا پونده یا بر راځي نو د هغې نه دمه شي. د دې نه علاوه بله مهمه خبره دا ده چې لکه زمونږ هغه کسان چې د شوګر مریضان دي او هغو هم اکثر ګرځي را ګرځي نو هغو هم دې خبرې ته خیال نه کوي چې مونږ څه نمونه پیدار په خپو کړي دي او څنګه زمونږ دپاره ضرورت دی. لکه ډایبیټک فوډ چې څه ته مونږ وایو یا ډایبټیز چې کوم دی شوګر د مرض چې کوم دی په دې کې کېږي داسې چې زموږ د خپو دا رګونه چې کوم دي هغې ته بلډ سپلای کمه شي د وینې سپلای ورته کمه شي او سنسیشن د هغو یا حس چې کوم دی هغه کم شي یا تقریبا ختم شي نو دا خپه لکه په هر څنګه بوټ کې یا په هر څنګه ځای کې یا د څه سره لګي نو په دې کې درد نه محسوسېږي او کله چې درد نه محسوسېږي نو موږ په دې نه پوهېږو چې یاره دا ځای خوږ شو که خوږ نه شو نو ورو ورو د څه سره سولېږي بیا زخم جوړ شي هغې نه بیا السر جوړ شي او خدای مکه خبره دې ته لاړه شي چې هغه بیا نه ښه کېږي. تاسو هم پته ده چې د شوګر زخم چې دی په اسانه نه ښه کېږي نو بیا ته دغه ځای کې امپوټیشن ورته کوي یا دغه پنجه یا خپتې بیا پرې کوي چې یو ډېر دردناک او خراب عمل دی. نو د دې دپاره هم لکه په دې واکینګ شوز کې یا په عام شوز کې داسې بوټانې چې هغه جوړي د پنجې لږه کوله وي او هغو داسې جوړ کړي چې یاره دا د څه سره دا پنجه دا خپه چې دا د دې بوټانو د غاړو سره نه لګي نو هغو دپاره دغه سپیشل ډیزاین شوي د دې سره سره لکه د هغو جوراب هم داسې چې په هغې کې هم دغه چې کوم دی د یو بل سره دا سولېده چې کوم دي نو هغه پکې کم شي او زخم نه جوړېږي. نو په کار ده چې لکه کم شوګر مریضان دي چې هغه دغې طرف ته توجه وکړي چې ګرځي ځکه چې زخم نه جوړېږي او که زخم یو پیره جوړ شي نو بیا د هغې ښه کېدم مشکل دی. د دې نه علاوه یو بله مهمه خبره به زه د زنانو په حواله وکړم. اکثر لکه زموږ زنانه چې دا دي دلته اوس موږ وګورو په یورپ کې یا په دې ملکونو کې نو د دنګې دا سینډل چې کوم دي یا دنګې پوندې پیزار چې کوم دي یا چې موږ ورته های هیل وایو
هغه تقریبا ختم شوي ځکه چې میډیکلی دا ډیر نقصانونه کوي. زمونږ خلک هم وس چې د اکثر زنانه جنکۍ چې کوم دي نو هغو د دنګې پوندې دا پیزارونه پخپوکۍ سینډل پخپوکۍ د هغې ډیر زیات نقصانات دي. یو خو دا ده چې لکه دا پوزیشن چې کوم نیچرل پوزیشن د باډي نو هغه نه برقرار دغه شان د په پنجو باندې ډیر زور ځي او کله چې دا پونده دنګه شي نو دلته بیا د پړکي دا مسل یا د وجې چې کمی دي نو په دې باندې پرشر زیات راځي او دا راخ کودی شي. نو دا چې دی او یوازې دا نه چې د پړکي پورې خو زنګون ته او ملا ته هم دا درد را رسي نو یو مستقل وجې دغه کیدی شي. په کار چې په کور کې که زنانه کار کوي چې هغو هم کوشش دا کوي چې لکه داسې پیزار پخپوکۍ چې په هغه کې ستا خپه چې کومه ده هغه په نیچرل پوزیشن کې پرتی که لږ کار کوي که ډېر کار کوي ضروري نه ده او که ډېر زیات ضرورت نو کیدی شي چې لږ ډېر وخت له دې سینډل پخپو کي خو که لکه مستقل دغه سیزي نو بیا به ورته لویه مسله جوړیږي او که چاته دغه دردونه نو په کار ده چې دغه سینډل او د دنګه پیزارو نه خلار شي او فلیټ فوټ پیزار چې کوم دی چې هغه پخپوکۍ نو انشاءالله چې دغه مسلې به حل شي. خو د دې ټولو خبرو مطلب مې دا و چې اکثر دومره بیماریانې په خلکو کې او دومره پیسې پې خرچه شي او د هغې علاج نه کیږي او نه ډایګنوزس صحیح کیږي نو په کار ده چې دې طرف ته تاسو توجه ورکړئ او